ډیرو ګرانو خوږو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او راغلی وئ چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. خپل درسي چینل ته بیا هم ډیر ښه راغلاست. هیله لرم چې دا درسونه د خپلو ملګرو دوستانو سره هم شریک کړئ. چینل لایک کړئ او سبسکرایب هم مه هیروئ ترڅو چې ټول درسونه په منظمه توګه ولیدای شئ. نن به بیا هم خپل نوی درس په بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه پیل کړو، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو او هر نیکار او خپل درس د بسم الله الرحمن الرحیم په کلمه پیل کوو. د موږ تاسو نننی نوی درس بیا هم د پښتو ژبې ځانګړي توري دي. موږ تاسو دا توري پیژندلی. کوم توري دي؟ ټ، ډال، څ، ځ، ښ، غ، ړ او ړون. نن به د کوم حرف نوبت وي چې زده یې کړو او کلمات پکې ولولو؟ د څ. څ لکه د ه په شان لیکل کېږي، په سر یې 3 ټکي لري. څ هم په کلماتو کې لکه د نورو تورو په شان 3 غږه لري. کوم غږونه تاسو پوهیږئ؟ آفرین. څ، څ، څو، څ، څ، څو. اوس به راشو وګورو د دغو غږونو یا د تلفظ ډولونه به په کلماتو کې وګورو چې څ ما په کومو کلماتو کې تاسو ته خوښه کړې چې په پیل کې راغلي او څرنګه تلفظ کېږي یا څرنګه غږ کړي. څ، څپه، څ، څپه. څپه خو پیژنئ، د اوبو څپه. کله چې تاسو د سیند د غاړې وئ یا بحر د غاړې وئ، تاسو وینئ چې د اوبو څپې یو په بل پسې راځي او سیند حرکت کړي، هغې ته څپه وایي او څپه کې څ، څ تلفظ کېږي. څ څرنګه تلفظ کی؟ څ، څ، څپه، څ، څپه. اوس به بیا راشو وګورو چې ما څ په کومه کلمه کې تاسو ته انتخاب کړی یا غوره کړی او څنګه تلفظ کی؟ څ، څاروي، څ، څاروي. څ د الف سره راغلی، څا تلفظ شوی. څا، څاروي، څاروي. ګورئ تاسو دلته څاروي دي او په شنه سیمه کې دوی خپل څار کوي. دغه وزه ده او هغه بله میږه ده او دوی دلته خپل ځان مړی وي. اوس به بیا راشو وګورو چې ما په کومه کلمه کې څ درته خوښه کړې او څنګه تلفظ کی؟ څ، څراغ، څ، څراغ. څراغ هغه شی چې رڼا کوي او هغه دی. تاسو ګورئ په دې تصویر کې دا یو سرمیزي څراغ دی. د میز په سر ایښودل شوی او د مطالعې د کتاب د لوستلو په وخت کې ګټه ترې اخیستل کېږي. څ، څراغ، څ، څراغ. اوس به د څ ترانه ووایو. لومړی به یې زه درته ووایم، بیا تاسو را سره یو ځای ووایئ. څ، څاڅکی، څاڅکی، څاڅکی باران راغی، د خوښیو جانان راغی، لاندې ترې ټوپونه کړو، انګړ کې اتڼونه کړو. بیا به یې هم درته ووایم. څ، څاڅکی، څاڅکی، څاڅکی باران راغی، د خوښیو جانان راغی، لاندې ترې ټوپونه کړو، انګړ کې اتڼونه کړو. اوس یې تاسو را سره ووایئ. څ، څاڅکی، څاڅکی، څاڅکی باران راغی، د خوښیو جانان راغی، لاندې ترې ټوپونه کړو، انګړ کې اتڼونه کړو. یو ځل بیا یې هم ووایئ. څاڅکی، څاڅکی باران راغی، د خوښیو جانان راغی، لاندې ترې ټوپونه کړو، انګړ کې اتڼونه کړو. آفرین.
ډېر ښه ولوسته. خدای دې وکړي چې دا ترانه مو ډېره خوښه شوې وي او اوس د کارخانګي وار ورسید. یوه صفحه به د څې د توري نه پاک صفا په خپل کتابچه کې ولیکئ او پلارجان مورجان ته به یې وښایاست چې کومه تېروتنه هم نه وي کړې. نور نو مو وخت پوره شه. د خدای پامان.